یو ځل زبیدې خوب ولیدو. دا د هارون الرشید بیبي وه. هارون الرشید ډېر صالح انسان و. او بیا بیبي خوب ولیدو. چې خوب یې ولیدو خوب کې دا وایي وی زه وینمه چې دا ټول رعیت د هارون الرشید رحمه الله دا راځي ما سره جما کوي. دا په خوب کې ویني. خو چې خوب نه رابیداره شوه او یو خادم ته یې وی دا خوب بیان کا. یو عالم لی واستولو او ورته ووی چې دا خوب بیان کا. خو ما به نه یادوي. ما به نه یادوي. الله پاک جل جلاله د بدر د واقعې بیان فرمائی. علماء کرام فرمائی چې د بدر د واقعې نه مخکې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو خوب ولیدو او په خوب کې دا ویني چې زموږ د کافرانو سره مقابله ده او خوب کې دا ویني چې زموږ تعداد سیوا ده او زیات ده او د هغې تعداد کم ده. دا خوب چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین ته بیان کو نو پاغې سره د مسلمانانو همت نورم سیوا شو چې مونږ تعداد خو سیوا ده. حالان کې ظاهری طور ګوره برعکس خبره وه. د مسلمانانو تعداد کمو او د کافرانو تعداد سیوا او ځکه هغوی زر کسانو او مسلمانان 300 او 14 کسانو. علماء کرام فرمائی چې دلته کې یو سوال پیدا کیږي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خوب دا لیدلی چې مسلمانان په تعداد کې زیات دي او کافران کم دي او چونکې د پیغمبر مبارک خوب او د بیداری خبره دا خو په حقیقت بناوي. رؤی الانبیاء وحی د بخاری شریف روایت ته چې د پیغمبرانو علیهم الصلاة والتسلیمات خوبم وحی وي. هغوی چې خوب کې څه وویني هغه هم وحی وي. نو امام فخر الدین رازی رحمه الله تفسیر کبیر کې د دې جواب کړی ده چې کله کله په خوب کې یو صورت داسې وي د خوب یو صورت وي شکل وي او یو حقیقت وي چې هغې ته بیا تعبیر ویلی شي. هغې ته تعبیر ویلی شي. حقیقت تعبیر وي. یو د خوب شکل وي او یو حقیقت وي چې هغې ته تعبیر ویلی شي. نو صورت د دې کې یو څیزو او حقیقت بل څیزو. صورت کې خدا وه چې مسلمانان سیوا دي خوب کې دا لیدلی شوي وو او حقیقت کې څه وه؟ حقیقت کې دا وه چې 313 کسان دي که نه. نو یو د خوب صورت او شکل وي او بل حقیقت وي چې تعبیر ته نه واخلي. علماء کرام فرمایي یا د کافرانو دا لږ لیدل په خوب کې دا د دوی شکست ته اشاره وه چې الله پاک جل جلاله کافران جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته په خوب کې لږ وخیل نو دا دې طرف ته اشاره وه چې دا ډېر کسان خو حقیقت کې دي خو خوب کې ورته لږ وښودل دوی ته به شکست میلاویږي. او وشوه داسې مؤمنانو ته
الله پاک جل جلاله غلبه ورکا او کافرانو ته څه میلاو شو؟ شکست میلاو شو. او کله کله ګوره یو خوب داسې وي چې د هغې بظاهره یو شان وي او تعبیر بل شان وي. د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک چاچی وه، د تره ښځه وه مبارکه، حضرت ام فضل بنت الحارث رضی الله تعالی عنها. ام فضل بنت حارث رضی الله تعالی عنها، دا بنت الحارث رضی الله تعالی عنها مبارکه فرمایی وای ما یو ځل خوب لیدو. کله کله خلک خوبونه ویني کنه، خو خوب هغې چې کم خوب لیدلی او نو ډېره په دهشت کې وه، ډېره په یرې کې وه او ډېره په خفګان کې وه. وای ما یو خوب ولیدو، نو چې کله مې خوب ولیدو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته حاضره شومه او لاړم ورته او ما ورته دا ووي چې صیب ما خو یو خوب لیدلی ده، خو د یرې نه داسې ګورې لړزېدله. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي چې څه دې لیدلی دي؟ وی صیب ګوره ډېر سخت خوب مې لیدلی ده او داسې لړزېده او یریده. پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي څه دې لیدلی دي ووایه که نه؟ هغه ورته وایي وی صیب ما په خوب کې ولیدل چې د تاسو د مبارک جسم نه یوه ټوکړه را جدا شوه او زما په خوا کې راغه. چا د بدن نه چې ټوټه کټ شي نه دا به ظاهره دهشتناک خوب ده که نه؟ نه هغه لړزېده داسې یریده او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته وایي وی صیب یو خوب مې لیدلی ده، خو ډېر سخت خوب مې لیدلی ده. ګورې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي وی چاچی ووایه څه دې لیدلی دي؟ وی صیب دا مې لیدلی دي چې ستاسو د مبارک جسم اطهر نه یوه ټوکړه را جدا شوه او زما په خوا کې راغه. کله چې دا خوب جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک واوریدو نو وی فرمایل وی دا خو ډېر ښایسته خوب لیدلی ده. بظاهره څه ګرانو که نه؟ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي وی دا خو ډېر ښایسته خوب لیدلی ده. وی انشاء الله تعالی او وی فرمایل وی زما لخت جگر حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د هغې مبارکې به وی بچی پیدا کیږي او ستا په خوا کې بستریږي. د دې تعبیر دا ده، د دې تعبیر دا ده چې زما د لخت جگر حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارکه هغه ورته یاده که وی د هغې به بچی مبارک پیدا کیږي او ستا په غیږه مبارکه کې بستریږي. د دې تعبیر دا ده. نو ګوره حقې صورت یو شانې و او تعبیر یې څنګه شو؟ بظاهره خوب ګوره ډېر داسې ښکارېدو چې سړی خفه شي چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د بدن مبارک نه ټوکړه کټ کېدل بظاهره دهشتناک و که نه؟ او حقیقت چې راغو، تعبیر چې راغو، هغه بل شانې و. او یو ځل د هارون الرشید ښځه تېره شوې د زبیده خوب کې کله کله یو شی خلک ویني د هغې تعبیر بل شانې وي. یو ځل زبیدې خوب ولیدو، دا د هارون الرشید بیبي وه. هارون الرشید ډېر صالح انسان و او بیا بیبي خوب لیدو. چې خوب یې ولیدو خوب کې دا وایي وی زه وینم چې دا ټول رعیت د هارون الرشید رحمه الله دا راځي ما سره جما کوي.
دا په خوب کې ویني. خو چې خوب نه رابیداره شوه او یو خادم ته یې وی دا خوب بیان کا، یو عالم لی واستولو او ورته ووی چې دا خوب بیان کا، خو ما به نه یادوي، ما به نه یادوي. ځکه بظاهره سو خطرناک و که نه؟ وی ټول رعیت رضی او ما سره جما کوي، نو بظاهره خو بد ښکاري. چې هغه عالم له هغه تا د هغې خادم لاړو او ورته وایي صیب یوې ښځې داسې خوب لیدلی ده. ورته وی څوک ته؟ وی صیب نوم خو یې نه اخلم. وی شبه وی زه راته تعبیر نه وایم. بیا راغو زبیدې له او زبیدې ته وایي وی حضرت خو د خوب تعبیر نه وایي تر څو پورې چې نوم نه وي اغستی مې ورته. وی ښه ورته ووایه چې دا خوب زبیدي لیدلی ده. چې لاړو ورته وایي حضرت دا خوب زبیدي لیدلی ده. وی ما وی چې دا خو هر څوک نشي لیدلی. زبیده د دې په وجه به خدای پاک جل شانه د رعیت ته یو نفع ورسوي او بیا هغې په عرفات کې یو نهر وویستو، هغې ته یې نهر زبیده وي. اوس هم داسې نشانات شته، ما خپله لیدلی دي. عرفات ته چې ځي هلته نشانات دي، هغې ته نهر زبیده وایي. اوس خو عربو کې الحمدلله ډېر انتظامات راغلی دي، خو هغې وخت کې د اوبو انتهایی تکلیف او زبیدې په خپلو خرچو باندې د مسلمانانو دپاره د اوبو هغه نهر جاری کو، د هغې نه مسلمانانو ته فایده ورسېده. نو کله کله د خوب صورت یو شانی وي او تعبیر بل شانی وي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې خوب ولیدلو او جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته بیان کو، نو د مسلمانانو حوصلې نورې اوچتې شوې او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په دا طریقه وه چې کله به سبا منځ شو د جمع، پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک په او فرمایل جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته چې چا خوب لیدلی ده، ګوره خوب چې بیانوي هر چاته مه بیانوه، عالم ته خوب بیان کا. اسې نه تعبیر درته غلط وباسي. دې وجې نه زمونږ کتابونه لیکي د خوب مثال داسې ده لکه د سړي د پاسه چې مارغه ګرځي. خوب دې ولیدو او تاله بیان نه ده کړی، نو د دې داسې مثال ده لکه سړي د پاسه چې مارغه ګرځي او وزرې وایي ګرځي را ګرځي پې، خو چې تعبیر درته بیان شو بس هغه مارغه کینی، بس کېناستو هغه. نو چې تعبیر درته بیان شو بس د هغې خوب حقیقت ته ښکاره شو. نو کله کله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بو د جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نه تپوسو کو وی چا خوب لیدلی ده؟ نو ډېرو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین خوب کې لیدلیو، نو بیا به بیان کو او کو نه بو بیا به جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک چې د شپې به څه واقعه رونما شوي وه هغه به جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته بیان کا. نو دا خوب چې دا غزوه بدر نه څو ورځې مخکې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک لیدلی و، دا جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته بیان کړی و، د هغې بیان ده. بسم الله الرحمن الرحیم. اذ يريكهم الله في منامك قليلا
اللہ پاک جل جلالہ فرمائی کم وقت چی اللہ پاک جل جلالہ او خودلو تا پا خوبستا کی قلیلا دا کافران دا تلگو خودل پا خوب کیا خوب کی دا تسو خودل لگو ولو اراکہم او کچری خودلے ویتا تا اللہ پاک جل جلالہ دا کافران تاسو تے خودلے وے کثیرن دیر در تا خودلے وے چی دی تعداد زیاد تا لفشلتم نتاسو بزدلی اختیار کریوا داو منی خوا کلا نا اکثر اوقات کے دا سی چی کلا سڑی تا پتاو لگی کنا چی دا ما مد مقابل کمزور ہے دا بیڈیر تیز برزی ولو اراکہم او کچری خودلے وے تاسو تا کثیرن دیدر تدیر خودلے وے لفشلتم نقطہ سبو خاما خابوز دلی اختیار کریوا ولتنعزاتم فی الامر او خاما خابو تاسو جگڑ کریوا پدغی معاملہ کیا بیا بو چاویلی چی دی سر کافرانو سر جہاد تدو جنگ لدو چابوی چی نزویو اللہ پاک جل جلالہ تاسو تدا پا خوب کی لگو خود اللہ پارا ددیا چی اختلافاتو نبچ شئی دبوزدلی نبچ شئی ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ پاک جل جلالہ سلامتی کیو ساتلیو مومنان سوکل سالم ساتل انہو علیم بذات الصدور بے شک اللہ پاک جل جلالہ پویا دے پاغا رازنو دا سینو بان لے زما استاد ازل دا راز نام خبر دا گورے زما استاد پزل کے جسے تیری کی کنا دے اغی نام خبر دا چی زما دا بندہ سوائی سبحان من یرانی ویعرف مکانی وَيَذْكُرْنِي وَلَا يَنْسَانِي اغا چنجے چی پکانی کیو او پخلک اشنا پانی نیولیوا اغا بسوی سبحان من یرانی سبحان من یرانی پاکی دا اغی مبارک ذات لرا چی اغا ما پدے کانو کیموینیا وَيَعْرِفُ مَكَانِي زما کور او زما مکان ورته معلوم دا ويرزقني ولا ينساني او ما ته پدې کانو کې رزق را کوي زهر کړي نه یما چې پکانی کې دې نه روي پکانی کې در تشنه پانی در رسوي پکانی کې در ته هوا در رسوي پکانی کې در ته اکسیجن جوړ کړي دا نا اغا رب العالمین جل جلالہ زما استاد ازل دراز نام خبر دا چی زما دا بندہ سوائی زما دا بندہ پزل کے دا معصوم را احترام ساتی منگتول دا اللہ جل شانہ دا توحید اقرار دا ازل نکو الحمدللہ او پا جبام وایو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب منگا پا جب اقرار کو او پا ظلبان تصدیق کو دا اللہ پاک جل جلالہ دا وحدانیت دا اللہ پاک جل شانہ دا وحدانیت اقرار کو پا جبا او پا ظلبان تصدیق کو دا غید مبارک و پیغمبرانو علیہم الصلاة والتسلیمات پا جب اقرار کو او پا ظلبان تصدیق کو دا غید مبارک و کتابونو دا باس بعد الموت دا ورځ د آخرت د دې ټولو په ژبه اقرار کو په زړه باندې تصدیق کو نو لہذا الله پاک جل جلالہ هغه مبارک ذات ته چې زما استاد عدل د راز نام خبر ده صدق الله العظیم